خب این شعبه آمریت به جواز رانندگی است که در این شعبه آمر جواز سیر می باشه و تمام اجراعاتی که مربوط جواز سیر می باشه، جواز سیر اراده از اینجا صادر میشه. خب این بخش مسئولای شخصی لاری و رکشا می باشه. ما در شعبه آمریت معاینات تکنیکی قرار داریم که وسایط نقلیه پیش از اینکه جواز سیر صادر شود از طریق بخش آمریت معاینات تکنیکی واسطه معاینه تکنیکی می شود. یکی از مراجعینی که به خاطر عقض جواز رانندگی به مدیریت ترافیک قماندانی امنیه ولایت بلخ مراجعه کرده صحبت میکنیم که اونها کدام مشکل دارن، کارشان به خوبی و پیش میره یا نه. السلام علیکم. خوب هستین برادر؟ خیرتی هست؟ بخیر هستین؟ شما اینجا چی میکنین؟ اینجا ما پشتی جواز آمده، جواز رانندگی. خب کدام مشکل خدای داره موجود نداره؟ سریع پیش میره. از کاربار راضی هستین؟ مشکلات نداره؟ بخیر. صحیح است، بخیر باشین. مدت درس ما 15 روز می باشه و ما خودم 7 روز میشه که درس های خود را ادامه میدم و در این مدت 7 روز ما قواعد و قانون ترافیکی را آموزش میبینیم، علامات، اشاره ها و راهنمایی های ترافیکی را که ما همیشه بلد میشیم. فعلا و ریاست ترافیکی اینجا درس میخوانم. خواندن درس خیلی خوب است، آدم میفهمه قانون مقررات. یک جان سپاسگزار هستم از استاد محترم ما برای ما یاد میده و دیگه جوانام خواهش میکنم بیان درس بخونن، لیسانس بگیرن. کار ما الحمدلله خیلی به سرعت پیش رفت و ما کدام مشکلی هم در اینجا نداشتیم و کدام انتظاری هم نکشیدیم. در هر شعبه‌ای هم که رفتیم بسیار به لطف خوش و مهربانی کار ما را انجام دادن. و یک تشکری خاص از مدیریت ترافیکی و از کارمنداش میکنیم که همه کار ما را به وقت و به زمانش خلاص و تنظیم میکنند. او بل د دې په ایسته کچيري څوک به لیسنس ټینګ سي یا موټرسایکل چلی یا موټر چلی لیسنس نه لري هغه به تقریبا 15 ورځې د موټر د موټرسایکل په ترافیکي کې توقف کوي، دلته به قیدیږي. د هغه مابعد چې د کوم وخت لیسنس جوړ کړي بیا به د موټر او د موټرسایکل لکېږي دی بځي او په ټوله ولس ته زموږ دا غږ دی چې هغه کم ماپی چې د موټرانو د هغه ختمیږي، زموږ ټول ولس ته دا غږ دی چې راځي سي په اسانه توګه دې اوس خپل اسنادونه درلاسه کړي، دغه ماپی بیا ختمیږي، بیا به دوی پوره پیسې تحویلوي. په سل کې اوس یا 40 روپۍ تحویلیږي، بیا به 100% تحویلي. چې کوم د ریاست خاصه د کابل د مرکز د خاصه زموږ سره کوم د موانو مرسته سوې ده هغه تقریبا اوس دا د دانوي کمربند د کابل د کمربند خواته دلته موږ ډېر ښایسته موانع جوړې کړي دي چې پر دا کوتل باندې د حیرتان درایي سره دلته زموږ ډېرې حادثې کېدې. دا تقریبا دا ځای صفر ته رالی، مطلق حادثه دلته نه کېږي. اوس په ښار کې موږ دغه موانع برابرې کړې چې د ښار د ښکلا دپاره، د ښار د ښایست دپاره هغه کوم د مخه چې کومې تیږې پرتې وې یا کومې هغه غټې خښتې پرتې وې دا مې د ښاره څخه وغورځولې، هغه موانع مې کښېښولې